ډېر پخوا یو زوړ پاچا و چې هیڅ اولاد یې نه درلود. کله چې یې عمر زیات شو نو اندېښنه یې پیل کړه له ما وروسته به زما سلطنت څوک کوي. همدا فکر ورسره ګرځېده. هغه د مشورې لپاره خپل استاد ته ولاړ. استاد ورته وویل: ای پاچا، له خپلو خلکو څخه یو وړ بااستعداده کس وټاکه. یوازې یو لایق انسان باید د راتلونکي پاچا په توګه واک واخلي. پاچا وپوښتل: خو زه به څنګه پوه شم چې رښتینی لایق څوک دی؟ استاد ورو ورو څه ورته په غوږ کې وویل. پاچا خبره درک کړه. هغه سمدستي خپل وزیر ته امر ورکړ چې اعلان وکړي: څوک چې سبا تر لمر لوېدو مخکې ماڼۍ ته ورسېږي همهغه به د تخت وارث وي. وزیر حیران شو او ویې ویل: ای بادشاه، دا خو ډېر اسانه اعلان دی، هر څوک به راسي. پاچا موسکی شو او ویې ویل: نه، یوازې رښتینی لایق کس به ماته ورسېږي. اعلان په ټول سلطنت کې خپور شو. سبا سهار زرګونه خلکو د پاچا ماڼۍ ته د تګ په لور روان شول. هر یوه د پاچا کېدو خوبونه لیدل. خو پاچا په پټه د لارې په اوږدو کې یو لویه شاهي میله جوړه کړې وه. د لارې په پیل کې خوندورو خوړو بوی خپور و. شاهي پخلی ډېر ډول ډول خواړه تیارول، خوږې نادرې میوې، شتمن کري او داسې نور خوراکونه چې خلکو مخکې هېڅ نه وو څکلي. ډېر خلک سمدستي هلته ودرېدل، یو خوراک پسې بل خوراک خوړل پیل کړل او دوامدار خوړو په خوند کې ډوب شول چې خپل هدف یې هېر کړ. لږ وړاندې یو سټیج جوړ شو چېرته چې تکړه سندرغاړو خوږې سندرې ویلې. خلک راټول شول او د موسیقۍ په جادو کې ورک شول. ترڅنګ یې د نڅا سټیجونه وو چې ښکلې نڅاګرې پکې ښکلې نندارې وړاندې کولې. خلکو پاچا هېر کړ او یوازې له نندارو خوند اخیست. له هغې وروسته د لوبو برخه وه. د غشي ویشتل، کشتي، د اسونو ځغلول، د توازن لوبې او نور ډېرې په زړه پورې سیالۍ وې. خلک لوبو ته ورننوتل. د جایزو او خوند لپاره لا وړاندې د شاهي مشروباتو برخه وه. هغه خلک چې له شرابو سره یې مینه لرله په منډه ورغلل. هغوی وغوښتل هغه څښاک وڅښي چې پاچا یې تل څښي. هغوی څښل، خندل او خپل هدف یې په بشپړه توګه هېر کړی و. د میلې په وروستیو برخه کې د عیاشۍ یو کیمپ و. ښکلې ښځې ولاړې وې او خلک یې دننه رابلل. ډېر سړي د نفس او شهوت له امله ورننوتل او د خپلو غوښتنو ښکاره شول. تر ماښامه پورې هېڅ یو کس پاچا ته ونه رسېد. هر څوک د لارې په کومه برخه کې د خپلې کمزوري ښکار شوي وو. خو د لمر لوېدو ته لږ مخکې یو ځوان میلې ته ورسېد. هغه د خوړو بوی احساس کړ، ښکلې سندرې یې واورېدې، نڅاوې یې ولیدې او لوبې یې وکتلې. د شرابو برخه یې تېره کړه او حتی د عیاشۍ له کیمپه هم تېر شو. خو هغه هېڅ یو ځای ونه درېد، حتی د یوې شېبې لپاره هم نه. هغه ځان ته وویل: زه باید پاچا ته ورسېږم. هغه د ټولې میلې له منځه بې له دې چې ودرېږي تېر شو. کله چې د ماڼۍ دروازې ته ورسېد، ساتونکو یې هڅه وکړه چې هغه په خپلو چلونو ودروي. هغوی ورته وویل: وروسته راشه، پاچا مصروف دی، دننه ځانګړې مېلمستیا روانه ده، لومړی خوند ترې واخله او بیا راشه. ته ناوخته سوی یې، نور خلک مخکې را رسېدلي دي. هغوی وغوښتل هغه مغشوش کړي او بیرته یې وګرځوي، خو ځوان غوږ ونه نیو. هغه په اداب وویل: هېڅ شی نشي کولی ما له خپل هدفه وګرځوي. هغه ترې تېر شو او ماڼۍ ته ننوت. دننه پاچا او وزیر او استاد ټول د هغه انتظار کاوه. پاچا په ویاړ ورته وکتل او ویې ویل: ته یوازینی کس چې د وسوسو ښکار نه شوې. ته د تخت وړ یې. او همهلته پاچا د سلطنت وارث اعلان کړ. ملګرو، په ژوند کې کله چې موږ د لوی هدف نیت وکړو نو د لارې په اوږدو کې ډېر خنډونه را پیدا کېږي. کله دا آرام وي، کله خوند وي او کله ویره، او کله دا نړۍ چې غواړي موږ ودروي. دا خنډونه ښایي کوچني ښکاره شي، خو په پټه موږ له خپلو خوبونو لرې کوي. ډېر خلک ځکه درېږي چې د لارې وسوسې د هدف له زحمت څخه اسانه ښکاري. خو حقیقت دا دی چې بریا یوازې هغه کسانو ته رسېږي چې پرله پسې مخته ځي، که هر څه یې درولو هڅه هم وکړي. د دې کیسې د ځوان په څېر موږ باید خپلې سترګې پر هدف ولرو، هېڅ داسې شي ته ونه درېږو چې زموږ تمرکز کمزوری کړي. کله چې موږ په کلک هوډ روان شو، لاره پرانیستل کېږي. کله چې موږ ونه درېږو، بالاخره همهغه ځای ته رسېږو چې زموږ برخلیک پکې لیکل شوی وي.